دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مزاحمت هدف مې دا دی چې زه له تاسې یوه هیله وکړم د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره. تاسې په جریان کې هستئ، تاسو خبریږئ چې افغانستان د طبیعي او انساني آفتونو له یو خطرناکې لړۍ سره مخامخ دی. افغانستان له یو طرفه تر اقتصادي محاصرې او انزوا لاندې دی، له بل طرفه په افغانستان کې داسې رژیم واکمن دی چې هغه د خلکو مالونه نه تنها داسې نه ساتي بلکې لوټي. د افغانستان بیت المال لوټي، د افغانستان کانونه لوټي، د افغانستان خلک د فقر له بې سابقې بد حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې په هر 2 ساعته کې یوه میرمن د اولاد مري او هر ورځ تر 200 پورې ماشومان د سوی تغذیې له امله او د مرضونو له امله مري. په افغانستان کې د طبیعي آفتونو یوه لړۍ هم له بده مرغه را روانه ده چې له یو طرفه اوبه ورځ تر ورځه ژورې روانې دي. په ډېرو سیمو کې د اوبو د کمښت له امله کښتونه وچېږي. په ډېرو سیمو کې د واورو د بې وخته ورښت له امله په بامیانو کې د کچالو کښت چې د افغانستان 50% کچالو هلته تولیدیږي او کچالو د افغانستان د خوراک یو عمده توکی دی. هلته د واورې له امله د کچالو کښت له منځه تللی دی. په ګرمسیر کې او په ځینو نورو سیمو کې په هلمند کې د ملخانو آفت دی. په شمال کې په تقریبا 14 ولایتونو کې د سیلابونو مشکل دی او په ځینو نورو ولایتونو کې د ږلۍ له امله کښتونه خراب شوي دي. په غزني کې، په کونړ کې نن د بارانونو د ورښت له امله، د واورې د ورښت له امله کورونه چپه شوي دي. په یو کور کې 6 نفره شهیدان شوي دي. او په دې ټولو سربیره په لویه پکتیا کې د وروستۍ زلزلې په اړه تاسو خبرې هستئ چې یوه لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړې ده او په زرګونو انسانان پکې زخمیان او شهیدان شوي دي او په زرګونو کورونه پکې نړېدلي دي. نو د دغه رقم یو حالت ښایي په نړۍ کې په هیڅ ملت باندې نه وي راغلی چې په دومره وخت کې هم انساني آفتونه په دې حد کې پې باندې راسي او هم طبیعي آفتونه په دومره حد کې پې باندې راسي او هم د په همدغه وخت کې دومره وحشي دښمنان ولري چې د هغه هېواد په جوماتونو کې د چاودنې وسي او په زیارتونو کې د چاودنې وسي او په محافلو کې د چاودنې وسي او د هغه هېواد په لوستو وګړو باندې دي دغسې لو ګډ سي او دغه رقم دې ووژل سي لکه د افغانستان لوستي وګړي چې وژل کېږي. نو افغانستان په یو ډېر بد حالت کې دی او په دغسې یو حالت کې دی چې نړۍ هم ورته شا کړې ده او هیڅوک د افغانستان د خلکو درد ته نه رسیږي. د افغانستان د خلکو سترګې بیا هم خپلو هغو اولادونو، خپلو هغو ورونو او خویندو ته دي چې له هېواده فرار کړل سوي دي، له هېواده شړل سوي دي په نه جرم، یوازې د لوست او لیک په جرم، یوازې د تحصیل یافته توب په جرم باندې، یوازې د تخصص په جرم باندې له افغانستانه فرار کړل سوي دي. نن د افغانستان د خلکو سترګې همدې خلکو ته دي. زما پیغام هم همدې خلکو ته دی. زما هیله دا ده چې د افغانستان هغه وګړي چې له هېواده د بهر ژوند کوي دوی په دې میاشت کې یو څه سپما وکړي. خیر دی خپلو اولادونو ته دا میاشت چپس مه اخلئ، یو 2 خلطې 3 خلطې 5 خلطې د چپسو پیسې وسپموئ. خیر دی بیا بازارخوري مه کوئ، د باندې کافي مه څښئ، په کور کې شین چای وڅښئ. 1-2 د آیسکریمو میلې مو کنسل کړئ. که ټکسي چلوئ 1 ساعت زیاته ټکسي وچلوئ، که کار ته ځئ 1 ساعت اضافه کاري وکړئ، سپما وکړئ. هلته له خلکو له خپلې کمیونټي مرسته وغواړئ. تاسې اکثره دیني او مذهبي ټولنې لرئ، جوماتونه لرئ، د نورې نړۍ له مسلمانانو مرسته وغواړئ. د افغانستان د خلکو درد تر خلکو پورې ورسوئ، عکسونه چاپ کړئ، ویډیوګانې خپرې کړئ. خلاصه د انسانیت وجدان را وننګوئ او خپله هم همت وکړئ. لطفا د افغانستان خلکو ته مرسته وکړئ. ستاسې په کمه مرسته باندې د افغانستان د خلکو ډېر کار جوړیږي. که تاسې یو ډېره عادي مرسته، مثلا تاسې یوازې $10 او $20 مرسته وکړئ، هغه د افغانستان د خلکو لپاره له هغې څخه $10 او $1.5 جوړیږي او $2 جوړیږي او د افغانستان د خلکو د یوه برخه ضرورت پې باندې رفع کیږي.
که نن تاسې د خپلو خلکو په څنګ کې ودرېږئ، خلکو ته به دا ور یاده شي چې د دوی اولادونه د له افغانستان څخه په شړل کېدلو، په فرار کېدلو د افغانستان له خلکو نه دي خوابدي، یوازې له ترهګرو، یوازې له افراطیانو، یوازې له د نورو خلکو له غلامانو خوابدي دي. د افغانستان خلک به ستاسې دا نیکي په یاد وساتي او ستاسې لپاره به د آخرت ذخیره وي. زما له ټولو هیله ده چې خیر دی که دلته اول خو مې په دې باور دی چې که تاسو د 50 تر 100 ډالرو پورې سپما وکړئ، په دې باندې تاسو باندې هیڅ هم نه کېږي، خو که یو څه تر فشار لاندې هم راسي پروا نه لري، ستاسې په یو څه فشار باندې هلته د انسانانو ژوند ژغورل کېدای شي. ستاسې کمې پیسې د افغانستان د خلکو لپاره ډېرې دي. هیله ده چې باور وکړئ په خپله سیمه کې، که ستاسو په سیمه کې څوک اعانې راټولوي، ډېر زیات تجسس او ډېر زیات شک مه کوئ. البته مشکلات شته دي، ځینو خلکو د چاریټي په نامه باندې یا د مرستو د راټولولو په نامه باندې په افغانستان کې د افراطیت ترویج ته کار ویلی دی، د عربي ترانو سره د خلکو آشنا کولو ته یې کار ویلی دی، ځینو نور خلک خپل شهرت طلبۍ کوي. خو زما هیله دا ده چې د افغانستان خلکو ته د مرستو د عاجل ضرورت په خاطر باندې حتی که له هغو چینلونو هم تاسې استفاده وکړئ پروا نه لري، عاجل افغانستان ته کوشش وکړئ خپله مرسته ورسوئ. ډېره زیاته مننه. خدای وکړي زما خبرې در باندې غمیدلې نه وي. کامیاب اوسئ، سرلوړي اوسئ.